السلام علیکم ملګرو. افغانستان کرکټ مینوال لپاره یو ډېر غټ د خوشحالۍ خبر راغلی چې داخل د افغانستان کې د ورلد کپ نه مخکې چې کوم ورلد کپ شروع کېدو ویل دی د هغې نه مخکې داخل د افغانستان کې نیشنل ټي 20 کپ شروع کېږي. دغه میچونه د کوم تاریخ نه شروع کېږي، په کوم تاریخ باندې دی فاینل وي، په کوم ولایت کې دغه میچونه دي او څو ټیمونه پکې شامل دي په دغه نیشنل ټي 20 کپ کې او دغه ټیمونو مکمل نومونه سره شریکوم او د کوم ټیم کم کپتان دی. ویډیو سره تر اخره وګورئ، پوره معلومات نه خبر شئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ملګرو د افغانستان داخل په افغانستان کې نیشنل ټي 20 کپ شروع کېدو ویل دی. په دغه نیشنل ټي 20 کپ کې 5 ټیمونه دي. د اولنی ټیم نوم چې کوم دی بندي امیر ریجن دی، د هغې ټیم کپټن چې دی هغه حشمت الله شاهدي دی. د هغې نه وروسته که دویم نمبر ته موږ راشو مس عینک ریجن دی، د هغې ټیم کپټن دی ابراهیم ددران. دریم نمبر باندې بوسټ ریجن دی، د هغې ټیم کپټن دی نجیب الله ددران. څلورم نمبر باندې امور ریجن دی، د هغې ټیم کپټن دی ګلبدین نایب. پنځم نمبر باندې سپین غر ریجن، د هغې ټیم کپټن دی سمیع الله شینواري. مکمل د دې یو ټیم کې تقریبا 14 لوبغاړي دي. دغه مکمل نومونه یادول دا بیا ډېر زیاته ویډیو اوږده کېږي. دغه کپتانانو نومونه او دغه ورسره د ټیمونو نومونه. نو دغه ټي 20 کپ چې کوم دی دغه روان د اپریل میاشتې 14 تاریخ نه شروع کېږي تر 28 تاریخ پورې دوام لري. دغه په کندهار ولایت کې به دغه ټول میچونه کېږي. ټورنمنټ د دې لپاره منعقد شوی دی چې افغانستان چې کوم راتلونکی سفر دی د ټي 20 ورلد کپ دپاره به هغه افغانستان ځي. نو هغې دپاره دغه افغانستان نیشنل ټي 20 مقرر شوی دی چې کوم هلکان پکې ښه پرفارم وکړي، جونیئر پکې ښه پرفارم وکړي، هغې کې که بالران دي، که آلراونډران دي، که بیټسمینان دي. پرېکړه کړې ده افغانستان کرکټ بورډ چې د ورلد کپ نه مخکې د افغانستان خپل داخل کې یو ټي 20 کپ شروع شو. دغه ټي 20 کپ به د افغانستان په ګټه باندې ثابت شي. ډېر ښه پلیران به دغه ټي 20 کپ نه افغانستان ته په لاس باندې ورشي. نو که تاسو هم د افغانستان په دغه ټي 20 کپ باندې خوشحاله شوي وئ چې افغانستان نیشنل ټي 20 کپ شروع کېږي، د ورلد کپ نه مخکې د افغانستان په تیاري کې ډېر زیات اهم رول ادا کوي چې د هلکانو به ډېر ښه پرېکټس وشي چې څومره جونیئر دي، چې څومره سینیئر دي. نو په دې سره به د هلکانو حوصله افزایي وشي او د ټي 20 فارمېټ دپاره به یو قسم پرېکټس هم وشي. نو که تاسو هم د افغانستان په دغه نیشنل ټي 20 کپ باندې خوشحاله شوي وئ، دغه ویډیو سره لایک هم کړئ او مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې تقریبا 15 ورځې پاتې دي، 16 ورځې پاتې دي چې ټول ملګري نه خبر شي چې د افغانستان نیکسټ ټور چې کوم دی هغه ټي 20 ورلد کپ دپاره دی او دغه ټي 20 ورلد کپ دپاره افغانستان داخل کې نیشنل ټي 20 کپ شروع کېدو وایي دی. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نو خو خدای د الله په امان.